سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ. الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. دوستانو، د متحده عربي اماراتو ویزو خلاصولو باره کې نن خورا زیات پوسټونه شوي وو او زیاترو ملګرو خو ماته د مختلفو کسانو سکرین شاټونه هم رالیکلي وو چې دې کسانو دا پوسټ کړی دی. پکې لیکل شوي دي چې متحده عربي اماراتو ویزې به افغانانو پر مخ ډېر زر خلاصې شي. نو آیا دا خبره حقیقت لري او که نه؟ بالکل دوستانو، ما چې څومره معلومات کړي دي نو داسې ویل کېږي چې نږدې راتلونکي ورځو کې به د متحده عربي اماراتو ویزې افغانانو پر مخ خلاصې شي. نو که چیرې دغه ویزې خلاصې شي دا خو به ډېر خوند وکړي. دې کې زیاته فایده خو کسانو ته رسیږي کم چا چې ویزې د حالاتو بدلیدلو له وجې په وطن کې ختم شوي وي یا ویزې کینسل شوي وي، نو که چیرې د ویزې خلاصې شي هغوی لپاره ډېره غټه فایده ده، ولې چې هغوی دلته کاروبارونه بند شوي دي، اکثریت دلته کارونه ولاړ دي. او که چیرې دغه ویزې خلاصې شوې دوی ته هم ډېره فایده ده او په شمول د هغو کسانو چې دوی انتظار دي چې یا د هېواد ته د کار یا د نورو کارونو لپاره راشي. نو الله دې داسې وکړي چې نږدې ورځو کې دا ویزې خلاصې شي. خو ستاسو څخه هم یوه هیله کومه چې تاسو لږ انتظار شئ چې ما ته معلومات وشي چې کم چا ویزه وشوه او که نه که چیرې کم چا ویزه وشوه هغه به هم تاسو سره شریکه کړم او تاسو سره به په تفصیل معلومات هم درکړم چې دا ویزې کومو کسانو ته کیږي او په کومو شرایطو برابر کسان کولی شي چې د ویزې لپاره اپلای وکړي. نو هغې لپاره به تاسو څه کوئ، یو څو ورځې به انتظار وکوئ او که کوم نوي بدلونونه څه پکې راغلل نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیب وئ. سمه ده؟ د الله دې وکړي زما معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره له موږ سره اوسیږئ. تاسو ته ښه وخت، ښې شوې او ښه خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.